السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم یو سلسله سورتونه باندې مشتمل دی. دا یو سلسله سورتونه بیا خپل منځ کې تقسیم دي دوه اقسام وته. یو ته ویل کی مکی سورتونه بل ته مدنی. مکی سورتونه ته ویل کی چې د هجرت مخ کې نازل شي کپار ځای کې وي، او مدنی سورت هغه ته ویل کی چې د هجرت وروسته نازل شي کپار ځای کې نازل شي. د دې معرفت په دی وجبانی ضروری دی چې سړی ته ناسخ منسوخ پته ولګي، مقدم او آخر دی پته ولګي. موږ عادت تفسیر کې هر سورت کې یو مختصر رب ذکر کو د مختصره او بل سورت حاصل او مقصد، او بیان چې مختصر کوم تشریح دا کو. سورۃ الفاتحه دیتا ام القرآن مې لیکل شي، ام الکتاب متویل شي، ډېر شي نمونه دي. د دې سورۃ اول فضائل فضیلت ادار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د دې سورۃ راغلې شوی دی چې دا نه په تورات کې نازل شوی دی، نه په انجیل کې نازل شوی دی، او نه په قرآن کې دا غیبل مثال شته. بل فضیلت ادار ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ آیو پیر منس کا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاواز کو دل تراش اغا لکھ پر اجتہاد نکار واغست منزی ختم کی بیروس تراغی پیغمبر ویل تول را دلی ویل منز میں کاؤ ویلتا ندی اورید لی قرآن کی چیز تجیب للہ والرسول اذا دعاکم. اللہ و رسول خبر منی چکل تاسو لدعوت درکی بے وتویل تبردی مسجد نوزی مگر مخ کی بزتا تا په قرآن کی غټ صورت خیمه ناغا چې بیا کله ووت په آخر کې وتویل یا رسول الله تا ما ته ویل چې زبرته غټ صورت خیم. نو پیغمبر وتویل الحمدلله رب العالمین. سورۃ الفاتحه نه بغیر مونږ نه کی درس عظیم صورت ته چې کله مونږ کی سورۃ الفاتحه په کې ونل وصله مونږ نه کی. د دې صورت مخ کې بل صورت نشته چې منګه وسره بد بیان کو. د دې موږ مقصد بیانو. مقصد د دې صورت هغه د اثبات التوحید لله تعالی، د الله لپاره توحید ثابتول. په دې باندې بلاول دعوه ذکر کوي، بیا وا رس په دلایل ذکر کوي، او بیا تعلیم د دعا دی. درې فرقې په اخر کې ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله چې ډیر زیات مهربان دی او همیشه مهربان دی شروع کوم. الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لري. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی. دا یو دلیل شپه. نو دویم دلیل ذکر کوي الرحمن الرحیم چې ډیر زیات مهربان دی او همیشه مهربان دی. الرحمن الرحیم کې ډیر معناګانې مفسرین ذکر کوي. غور مارام پکې دار ډیر زیات مهربان دی او الرحیم معنی همیشه مهربان دی. او دویم معنی پکې دار چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلې دی. د آخرت اختیارات د الله سره ور سره دي. دنیا کې هیڅ نه سي اختیارات د مخلوق شته. اولی تار بکر شوی. مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د بدلې دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا نتیجه د مخکې دلایل ده. ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو، ایاک نستعین او خاص تعالی امداد واړو. اهدنا الصراط المستقیم دا تعلیم د دعا دی. روان کوم پلار برابر باندې. صراط الذين لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا احسان کړي باغی باندې. داغي لار موږ ته وخایا. دا کوم خلق دې سورۃ النساء کې بیا د تشریح را لیدا.
ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دا پیغمبران دي، نیکان خلق دي، صدیقین دي، شهدا دي. صراط الذين صراط الذين لا ارضا کسان انعمت علیهم چې تا احسان کړي پاغي باندې غیر المغضوب علیهم چې غضب نه کړي شي پاغي باندې ولا الضالین دي گمراهان. مغضوب علیهم او ضالین دي تفسیر په حدیث کې راغلي دي. دین مراد يهود او نصارا دي. يهود او نصارا صرف په تور د نمونی ذکر کړی دي. ارسو چې پای کې اسباب د غضب موجود شي اوارا سوچ پائے کہ اسباب د ضلالت موجود شي بس دا په مغضوب علیهم و ضالین کې داخل دي. سورۃ البقرہ